پرهرونو د ناسورو مې سمه ملا ماته شوه په پرهرونو د ناسورو مې سمه ملا ماته شوه ستا په بېلتون لکه انګورو مې سمه ملا ماته شوه پروازه نن خو چې بیخي راله نږدې رانه شي پروازه نن خو چې بیخي راله نږدې رانه شي د کور په کار او په تنورو مې سمه ملا ماته شوه بسم الله الرحمن الرحیم مینوالو کتونکو السلام علیکم د ادبي پیج نه ستاسو ورور ستاسو ملګری انضمام خان یو وارې بیا د یوې نوې مرکې سره راغلي یو ملاګورو سیمې ته ناست یو راسره په دې مرکه کې ډېر دروند او پښتون انسان ناستې کوي چې هېڅ د تعارف محتاجه نه دی مینوالو پښتو ادب کې ډېر ښه لیک کړی دی نوموړی شاعر یادیږي نو بلکل ډېر وخت مو نه اخلم راځي چې په پروګرام کې ورته په شریکه هرکلی ووایو اتحاد پرواز صاحب پروګرام کې ورته هرکلی ووایو السلام علیکم وعلیکم السلام ډېره زیاته مننه مو کوم او ډېر خوشحاله شوم ستاسو پر راتګ یو جهان مننه ډېره مننه ستاسو هم کوو چې دومره مصروفیاتو نه موږ له مینوالو لم وخت ورکو یو جهان مننه اتحاد پرواز صاحب ژوند مو څنګه تېرېږي ژوند ډېر ښه دی او دا وخت ډېر خوشحاله یو ښه په مزو کې تېرېږي ښه په خوند او په سور تېرېږي ډېره ښه ده اتحاد پرواز صاحب مینوالو نه څه پټ نه خو بیا هم له خپلې ژبې نه په خپل ادبي سفر هم رڼا واچوله ډېره بخښئ بلکل ډېرو ملګرو سره په ډېرو مرکو کې ما دا خبره کړې ده تاسو سره به هم شریکه کړم زما خپل نوم اتحاد خان دی تخلص مې پرواز دی او په خیبر ایجنسۍ کې د ملاګورو په سیمه کې خاص بیا په میا مورچه کې د خپل ژوند ورځې شپې کوو او دا وخت ژوند په خپله سیمه تېرو ډېره ښه ده اتحاد پرواز صاحب پښتو ادب کې خو ډېر صنفونه دي تاسو په کوم صنف کې کار کړی څومره کار مو کړی مینوالو ته دا هم لږ بلکل یو شمېر صنفونه دي خو کار خو که زه ویم هغه خو ما غزل ډېر لیکلی بیا داسې په تیره تیره چاربیته نظم او که د هغه خبره وشي نو خوښېږي مې نظم ډېر د غزل نه مې هم ما شروعات هم د نظم نه کړې وه د آزاد نظم نه داسې چاربیته شوه لوبه شوه روبایي شوه نو په دې صنفونو ما کار کړی وخت تر وخته خپل کوشش مو پرې کړی ډېره ښه ده اتحاد صاحب که یو تپوس به درنه پروګرام کې وکړم که چېرې تاسو شاعر نه وئ نو بیا به کوم اړخ ته کوم فیلډ ته به تاسو تلئ که شاعر نه وئ نو د موسیقۍ سره مې ډېر شوق دی بیا به فنکار وئ چېرې شاعر نه ښه سوچ دی اتحاد صاحب پروګرام کې به راسره خپل کلامونه هم شریکوئ خو زموږ دې کوشش ته تاسو په کم نظر ګورئ یا تاسو ته څنګه ولګېدو ډېر ښه تپوس اصل کې په دې اړخ ډېرې خبرې کېږي خو په دې دور کې که زه دا شاعران ملګري وګورم او دا کوم ملګري چې شاعران نه دي او هغه وګورم چې دا د شاعرانو دپاره د ادب دپاره د دې هلو ځلو دپاره څومره کوششونه کوي څومره ستړي کوي لګیا دي نو په خپلو دې ملګرو باندې په دې پښتنو ډېر فخر کوم الله دې کامیاب کړي الله دې کامران کړي امید لرو چې تر ډېره حده به ملګري راوپېژني او تر ډېره حده به موږ خلکو ته وپېژني ډېر خوشحاله یو په دې کار په دې زیار ډېر فخر کوو ډېره مننه هم کوو اتحاد صاحب پروګرام کې هم راسره خپل کلامونه شریک کړو نو ډېر به خوشحال شو بلکل دغه څو شعرونه چې ارشاد موسم هم ښه دی دغه لنډ بهر شعرونه وایم چې غم دی یو خواته که دا کیسه شاته که غم دی یو خواته که دا کیسه شاته که دا پیاله زه څکمه دا لږه زیاته که خوب مې لیدلی دی زر مې مولاته که څانګې اوچته یې خدای دې راماته که مننه خوب مې لیدلی دی زر مې مولاته که څانګې اوچته یې خدای دې راماته که خمار خمار مې که ما هم تیراته که نن خو ډېر تنګ یم نن مې ساراته که خمار خمار مې که ما هم تیراته که نن خو ډېر تنګ یم نن مې ساراته که دا یارانه به شیخ تر دې جوماته که دا یارانه به شیخ تر دې جوماته که د کار کیسه به وتا به خندا ته که پر هر مې زم کوي لږ مې هوا ته که پرواز نن بیا جړل خدای دې مې راته که
ډېر ښکلی یقینا ډېر خوندور کلام و مینهوالو به ترې هم خوند اخیستی مونږ ترې هم خوند واخیستو ډېر ښه موسم دی یقینا نو پرواز صاحب خپل خوندور کلامونو نه به راسره نور هم کلامونه شریکوئ نو بالکل ارشاد دي بالکل دغه څو شعرونه نور چې له غربته ښه خبرې له غربته ښه خبرې حقیقته ښه خبرې ته زمونږ د کور او کلي د مالته ښه خبرې ولې ته په منځ کې نه وې سر که ښکته ښه خبرې ولې ته په منځ کې نه وې سر که ښکته ښه خبرې محبته خرابېږم محبته ښه خبرې ته د بعضې سترګو د قیمته ښه خبرې مولا یو دوزخ خو نه دی له جنته ښه خبرې خانه ستا خپله مرضي خو له قیامته ښه خبرې خانه ستا خپله مرضي خو له قیامته ښه خبرې هسې نه چې شو پروازه ملامته ښه خبرې او دغه څو شعرونه نور چې اشنا که راغی نو اشنا ته به څوک څه ووایي اشنا که راغی نو اشنا ته به څوک څه ووایي او یا که زه راځم نو ما ته به څوک څه ووایي او یاران که نه راځي سړی به پسې هلته ورشي یاران که نه راځي سړی به پسې هلته ورشي خو چې ته نه راځې نو تا ته به څوک څه ووایي او کله کله په مزغو باندې لږ بوج پرې باسي او کله کله په مزغو باندې لږ بوج پرې باسي خو چې ترې مشر وي لالا ته به څوک څه ووایي او اوس ښه ښکاره د هغه ښکلو نه راپاڅېده خو اوس ښه ښکاره د هغه ښکلو نه راپاڅېده خو ملا وي نو ملا ته به څوک څه ووایي او یو خو د کوره ستا بېبې اړو بهر ته نه ځي یو خو د کوره ستا بېبې اړو بهر ته نه ځي سمه بلا ده نو بلا ته به څوک څه ووایي مننه یو خو د کوره ستا بېبې اړو بهر ته نه ځي سمه بلا ده نو بلا ته به څوک څه ووایي او سړی به یو پوهه کي دوه به سم کي درې به سم کي سړی به یو پوهه کي دوه به سم کي درې به سم کي دا خو دنیا ده نو دنیا ته به څوک څه ووایي مننه او پروازه هسې بس ژوندون دی لږ احتیاط پکار وي ګینې څوک څه به وکړي چاته به څوک څه ووایي مننه ډېره مننه هم کوو اتحاد صاحب پروګرام کې هم راسره کلامونه شریک کوو په پروګرام کې به د یو غزل غوښتنه بله هم کوو نو خپل یو غزل راسره بل هم شریک جی دغه رضا صاحب غوښتنه وکړه نو دغه چې کوم شعرونه رایاد دي هغه به ووایم بیا به دا نور شعرونه ووایم چې داسې ښکارېږي چې له کوره مې رڼا هم ځي داسې ښکارېږي چې له کوره مې رڼا هم ځي چې چېرته شمه وړم هلته کې هوا هم ځي او یو ګناهګار پسې ټول کلي ته اور مه ورکوه بلا دې واخلمه په دې کې ناروا بې ګناه هم ځي یو ګناهګار پسې ټول کلي ته اور مه ورکوه بلا دې واخلمه په دې کې بې ګناه هم ځي د هغه چم د مازدیګر به درته څه ووایم خو چې څوک یو ځله ورغلی دي نو بیا هم ځي د هغه چم د مازدیګر به درته څه ووایم خو چې څوک یو ځلې ورغلی دي نو بیا هم ځي چې شپه وي سور هم وي یاران هم وي او باران هم وي چې شپه وي سور هم وي یاران هم وي باران هم وي پرواز خو داسې محفلونو ته په غلا هم ځي دغه د لنډ بهر شعرونه چې د ژوند سپرلی مړ نه شي د ژوند سپرلی مړ نه شي دا زړګلی مړ نه شي پیزوان دې سر وخوري خو هغه سړی مړ نه شي پیزوان دې سر وخوري خو هغه سړی مړ نه شي مزدور دې مړ شي که نه خو چې ستا سپی مړ نه شي مزدور دې مړ شي که نه خو چې ستا سپی مړ نه شي جانان ترې مه بېلوئ دا لیونی مړ نه شي هر څوک په جنګ کې وایي زما بچی مړ نه شي هر څوک په جنگ کې وایي زما بچی مړ نه شي بلا زخمی دی د غزلمې مړ نه شي دا شیشې زر ورکوي دا لیونی مړ نه شي دا شیشې زر ورکوي دا لیونی مړ نه شي پرواز هم سره تړلی هسې نه دی مړ نه شي ډېره مننه ډېره مننه هم کوو اتحاد صاحب چې پروګرام کې هم راسره شرکت وکړو په پروګرام اخیره کې مینهوالو له څه پیغام ورکول غواړئ نو بالکل شاعرانو ملګرو ته به دغه پیغام ورکم چې خاص موږ ډېر ملګري وکتل ډېر اورو هم په مشاعرو کې هغه د کتابونو خاوندان دي خو د هغې نه بعد هم چې د هغوی شعر موږ واورو نو په هغې کې د لفظونو زیاتوالی یا د بحر اوږدوالی کموالی نو د دغه د ډېر خیال وساتي ولې چې نن سبا خبره د چا نه پټېږي نه د میډیا دور دی نو د لفظونو د خاص کر خیال
د بحرونو او بیا داسې د سیلابونو، نو د دې ډېر خیال وساتي او فنکارانو ملګرو ته به بیا خاص کر دغه ووایم چې شاعر په خپل غزل په هغه مصره باندې څومره کوشش وکړي، نو پکار ده چې همغه لفظونه بیا د موسیقۍ د سورونو سره ویلی شي چې غلط نه شي. موږ ډېر داسې اورو چې یاره شاعر یو څه لیکلي، فنکار هلته بل څه وایي، نو داسې نه ده پکار. فنکارانو له هم ډېر خیال پکار دی او زموږ لیکوالانو له هم. ډیره مننه. یقینا ډیر ښه پیغام او بالکل زموږ د پیج هم دغه مقصد دی چې خواره واره رنګونه تاسو سره په دغه شیشه باندې مخامخ کو. انشاءالله بیا به هم اتحاد پرواز صاحب له راځو تر بلې مرکې پورې خپل نور انضمام ما سره کیمرامین احتشام خان له ورکړي اجازت د لوی الله په امان.